بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن کتونکو، خوږو مینوالو، خوږو یارانو، دوستانو، زم ستاسو ملګری، ستاسو قربای، ستاسو دوست، ستاسو هوست خورشید خان یو نوی پروګرام سره، یو نوی هفتې سره یو ځل بیا د ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. په دې هیله، په دې امیدونو چې تاسو ټول به روغ جوړ، ښه خوشحال، ښه تندرست وئ. مینوالو، نننی پروګرام چې کوم سوال دی هغه دا دی چې موږ په ځمکه باندې ولې ګرځو. ډېر اسان سوال دی. ما خاموشي ځکه اختیار کړه چې ما ته پته ده چې تاسو په ذهن کې ډایرکټ دا سوال راغلی چې دا لږ څه وایي، موږ په ځمکه باندې ولې ګرځو. ډېر اسان سوال دی. د دې سوال جواب ما ته راکړئ مینوالو. د لاندې په پټه کې چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري په دې نمبر باندې ما ته کال وکړئ چې موږ په دې باندې په دې سوال باندې تاسو سره جی ګپ شپ ولګوم. سندرې دي په پروګرام کې، ښکلې ښکلې سندرې به وړاندې کوو. په ګوډ نیوز باندې به خبره کوو انشاءالله. د پروګرام په اخري چې کوم 10-15 منټې په هغه کې به انشاءالله تاسو ته زه ښایسته ګوډ نیوز در کوم او امید لرم چې تاسو به ژوندونه چې کوم دی هغه سره ډېر زیات خوشحالېږي. نو پروګرام تر اخر شبو پورې وګورئ مینوالو او پروګرام نه خوند واخلئ. موږ سره ښه یو کالر په لاین باندې دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ نادیه څنګلې نه. ستاسو اواز ډېر رو دی جی. ښه جی څنګه یې تاسو؟ خیر جی، طبیعت هم ښه دی؟ خیر جی، تاسو؟ بالکل جی، ټیک ټاک، خیر خیریت. کال کټ شو جی، کال ډسکنیکټ شو. مینوالو یو بل کالر موږ سره په لاین باندې دی. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه برابر یې ریږي؟ بالکل ټیک ټاک، خیر خیریت دی جی. تاسو څنګه یې؟ ښه طبیعت مزاج هم ښه دی؟ ښه برابر الحمدلله. صاحب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زه خو په جیرې نه خبرې کوم. ګل شاهد. ګل شاهد. ښه جي، ښه څنګه یې؟ ښه طبیعت مزاج هم ښه دی؟ ښه برابر الحمدلله. څه ریږي؟ بالکل ښه ریډي، ښه برابره، تازه راغلی یم، اوس د خوبه راپاڅېدلی یم. ښه ټیک ټیک. یو سوال وکړو جی ما په پروګرام کې. ها، سوال تاسو واورېدو؟ ها، سوال هم واورېدو؟ ها. نو سوال جواب څه دی؟ نه خو ما خو نه ده اورېدلی. زه خو لکه ورته بهار شولس کې. ها، سوال تاسو نه دی اورېدلی؟ ها، لکه ما دونه ښه. زه د یو بل سوال جواب راکړئ. په لاره کې تاسو روانې جی، تاسو ته یو بټوه میلاو شوه، والټ، پرس، یا درته په لاره کې پیسې میلاو شوې، څه به کوئ؟ بټوه مې میلاو شوه. په بټوه کې په پیسې میلاو شوې. پیسې هم دي پکې او درهمې دي. اچھا، خو هېڅ میلاو شوه پکې هغه دي، پیسې ښه دي. خو لکه داسې به وکړې چې غږ به وکړې چې دا د چا دو، چې مته خو پته نه لګېږي خلکو وایي هو دا د چا دو. همت کو هغه نه وکړو چې کومه دو. په ناس تاخیر ویستي لکه اوسو تعلل شوه، د روپۍ د تعلل شوه، مرداړې نه شوه. نو مطلب ستاسو دا دی چې تاسو به درې غږونه وکړئ چې دا چا دی، او که چا جواب در نه کړو نو بیا به یې په جیب کې واچوئ. زه به لکه زما په جیب کې به واچوې. ځان ته دې دونه اسانه کړي ده وروره. نه داسې نه ده که نه، داسې نه ده. زه انیویز زه خو بیا هم لکه ډېر آپشنز دي که نه. پولیس ته هم تاسو تلی شئ جي. وایم پولیس ته هم تاسو تلی شئ چې پولیس ته یې ورکړئ چې دغه موږ سره بټوه پیدا شوې ده یا په لاره کې وموندله، په دې کې درهمې دي. فون خو کټ شو خیر، خو بیا هم لکه دغه آپشن چې کوم دی دا خو تاسو سره یي که نه، دا خو تاسو ویلی شئ. موږ سره یو کالر په لاین باندې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه یې؟ ښه طبیعت ښه دی؟ الحمدلله. ته خبر ښه؟ بالکل ټیک ټاک، ښه برابر یم ماشاءالله. څوک خبرې کوي جي کوم ځای نه؟ زه د وجان بدزاد نه. د وجان وروره څنګه یې؟ ښه طبیعت مزاج ښه دی؟ پروګرام هم خوښېږي؟ ته خبر ښه؟ ویلې نه الحمدلله. پروګرام ته هر ټیم موستي بس ګوري. یو سوال وکړو جي ما په پروګرام کې اوس. د سوال جواب به صحیح؟ سوال څنګه ومه؟ خو سوال ته سوچ نه کړی. دا ولې تا ته سوال ته دی غوږ نه دی؟ اول د موبایل راغشتي دي چې ودرېږه چې زه فون وکړم په پروګرام کې. کال ډراپ شو، سوال جواب نه ورتلو. ما په خیال ملګری تا ته سوال جواب نه درتلو، ځکه د فون بند کړو. دا د په خپله باندې بند کړو، دا کټ شوی نه دی. او د ده خو موږ سره کالر په لاین باندې دی جي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟ عامر خبرې کوم دبۍ نه. عامر بھائی ښه طبیعت مزاج ښه دی؟ شکر د الحمدلله، تاسو ښه؟ بالکل ټیک ټاک. انډیوالان ښه دي؟ الحمدلله شکر د الله احسان ده. الحمدلله الحمدلله. عامر بھائی د سوال جواب څه دی؟ جی سوال جواب دا دی چې دا پهله خو زه دا پوهېنم چې دا یو قسم تاسو سیریس باندې خسته ده کامیډي باندې خسته ده؟ اصل کې ما تاسو ته د پروګرام په لومړۍ برخه کې دا خبره وکړه چې زموږ نن سبا په ذهنونو باندې غمونه زیات شوي دي، ټینشنونه زیات شوي دي، نو دا په ګپ کې ده. د ستاسو د مخونو خنداګانې خورولو دپاره دا ګپ ته چې دا سیریس ده نو جی نه نه ډېر ډیپ مزه نه مسم کنه ما سوچ کولم چې دا سیریس ده نو به سیریس جواب درکولم ځکه دا سوال ده چې موږ هم دی او ځکه ګرځو زر وې نو هوا کې ګرځېدی او چې موږ سره که وزر وې نو بیا موږ په هوا ګرځېدی. جی زموږ ډېر زیات ملګري چې موږ انجن وې نو مې نور اسمان کې ګرځېدی بیا خو به نور په سپیډ کې تللی. زه صحیح ده د ستاسو په سوال باندې په اخره کې وړه غوندې به څه تفسیره او په کوو ګپ شپ به په لګوو. ما خو وویل چې دا ګپ دپاره دی ګپ شپ په لګوو په پروګرام کې خندا کوړایي د ستاسو غوندې لکه ته پکې وخندېدې ډېره مزه یې وکړه. بالکل ډېره مهرباني. خوند به ونه اخلي. مستری کالر په لاین دی. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمتونه برکتونه عزتونه دولتونه. ورور څنګه یې ښه طبیعت مزاج ښه دی؟ بالکل الله فاضل ده ستاسو د وګونې دي ته ښه برابر یې؟ بالکل ښه سور کې یم ښه برابر یم. ستاسو نوم څه دی او کوم ځای نه م کال کړی دی وروره؟ ملاور وزیر اصل خما. وزیر ورور ښه طبیعت ښه دی؟ بالکل داسې لکه الوا. الوا مطلب ښه برابر یې؟ یاره خو ستاسو پروګرامونه ګوري خوشحال چې کنې داسې مې زړه خپاوه اوس د لمانځه نه راغله زړه مې باند و خو چې ستاسو پروګرام ته کېناسته بس ماشاءالله بیا مې زړه خوشحال شه. چا ورته وایي هغه چې په زړه مې تورې تیارې راشي چې د ترخم زنځیر تړلی یو وینمه. وایي د احساس د نزاکت مې داسې حال دی په وړه وړه خبره باندې زړه خورم. واه 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 همداسې ده که نه؟ بالکل مسافرۍ ده. مسافرۍ کې لکه مونږ اوس تاسو یو چې لکه غټ سړي یو خو بیا هم رانه وړه وړکي جوړ شي خفه کېږو په وړو وړو خبرو باندې. او نور څنګه یې څه به وایې په پروګرام کې سوال جواب درځي؟ سوال جواب چې کوم هم کړی دی ویښه سوال جواب خو زه یې سره راغله د لمانځه نه. اوس مانځه نه راغلی؟ او په میوو کې د کومه میوه خوښه ده؟ په میوې کې د مو ناناس مې ډېر خوښ دی مالټا مې ډېره خوښې دي. مالټا ده هم خوښه ده؟ اناناس مالټا. اناناس و مالټا. او د اناناس و مالټا مخامخ تا ته پراته دي په پلیټ کې کټه او تا ته نه ده پته چې دا د چا دي او ته پې ورغلې خوا و شاو کې هېڅوک هم نشته. څنګه چل به کوې؟ بسم الله به پې کوې او که لږ صبر به کوې؟ یاره روم خو مې په عمر کړي نه دي نه پې بسم الله پې که نه خوره. نه به یې خورې؟ نه خوره یاره. د ستاسو د خوښې میوه ده بیا به هم نه خورې؟ یاره نه خوره چې پردی خاک وي دا نه خوره. دا هم ښه خبره پردی حق په هېڅوک هم نه خوري. بلې هغه چې مو په زندګۍ مې په زړه کېږي نه چې ما حرام چیز خوړلی وي په دوکان کې څه شی ټاکه نه. ډېر ښه ډېر ښه. دا واړه واړه شیان چې کم دي که نه زموږ پښتون چې کم دی پښتون ځکه منې چې په دا وړو وړو خبرو باندې دا وړو وړو څیزونو باندې ګوره دا هم حرام دی خو ډېر خلک چې دي دا نه پېژني هغې خو وایي چې حرام څه ته وایي موږ ته پته هم نه ده. زه په دې خبرو باندې به ډېر مزید ګپ نه لګو. خیر زړه مه خوره ښه. بالکل زړه نه خوره خو داسې خېټه پې به ورته راچوئ ورې بیا ما انشاءالله. ته پروګرام ګوره پروګرام کې به زه اوس نن ښه برابر اتڼ سندرې وړاندې کومه. تر کالر په لاین دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی خورشید بھائی؟ بالکل ټیک ټاک خیر خیریت دی جی. تاسو څنګه یې ښه طبیعت مزاج ښه دی؟ شکر الحمدلله. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ زه سواخان نه خبرې کوم. مقدس. مقدس جی مقدس وروره ښه طبیعت مزاج ښه دی؟ شکر الحمدلله. ښه سوال جواب به صحیح؟ سوال جواب به څه وکړو فرمایش راسره پوره کېږي خو فرمایش به نه کوو. فرمایش په نه پوره کېږي که نه یاره؟ نه زما په پروګرام کې د هېچا فرمایش پوره نه شو. نه فرمایش به بس بان کړاله. بس باند وکړو. بان به ځکه کړل چې تاسو چې کوم هېډ ګون دي چې هغه چا فرمایش نشي پوره کولی بیا ورکول ځای که زیاتی ده. ښه دا خو بیا هم فرمایش اوسه. نه بس صرف حال چال پوښتنه مې ته وکړه مو چې دې ته ټلیفون ته ما ته ووایه زما په اواز یې واورې.
نه نه ورو بس فرمیش مې بند کړالو ته و خو وایه که نه زه خیر دی څونه خو موږ نه یو خپه تاسې چې کوم هډون دی هغه نه خپه یو پروډوسر نه خپه چې شاته ناست جی جی بالکل ها په پروګرام کنټرول پینل کې چې کم کسان ناست دي هغې نه خپه یې که نه زه هغو نه خپه یم خو ما نه خو نه خپه ما ته خو ووایه که نه زه درته سندره وایم نه نه بچې تو کومه خوښ یې غر ته ووایه خو بیا هم کومه یوه دې خوښه ده چې کومه تو خوښه وي ووایه 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 چې تو کومه خوښه یې غر ته ووایه ته راته ووایه تا کومه یوه خوښه ده بیبي شیرینې مړه بیبي شیرین خو په تیر پروګرام کې هم ویلي وه بله سندره فرمایش کا بله بیا افخان ور ووایه که نه کومه یوه هلک چې تور شي نو لونګین شي هلک چې تور شي نو لونګین شي جینې چې توره شي بنګړي به خرڅوي نه مړ به مې کې زما جانانه مړ به مې کې څنګه وه ډېره ښه وه ډېره ډېره بیا نه منې که نه وایي چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه په خپله عنوان په خپله مضمون یمه پښتون یمه پښتون یمه پښتون یمه بس که زندگانی وی وارده په چکار کلی ته در وایم در سماندو تا روشه در سماندو تا کنه لارې په نیکې پام لره در سماندو ته خو روشه که چې کله پاکستان ته رالی جی په در سمندو چې تیریږي جی نو زما کور چې کوم دی هغه بالکل په دا مین روډ دی نه تو مشکله اوس خو داسې چار سړی دې پېژني او نو ویلې مې نه پېژنې ډېره مننه ډېره مننه خفه خو نه یې ټولو سټاف ته مې مو طرف نه سلامونه کوه نه نه خفه خو نه یې نه 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 خفه بالکل خوښ بیا لږ راته وخونده دا خبرې ډېره له ډېره له ته لږ ورور راځئ جي په وټسپ باندې اوس شروعات کوو جي وټسپ باندې وړومبی یو څو تصویران چې کوم ما ته زما ملګري زما په وټسپ باندې رالیږلي دي ملک طارق جنګ اسنخیل او رګزی لګیا دی پروګرام ګوري او ورسره خپله وړه لور هم ناسته ده وړې لور نوم یې چې کوم دی هغه دی انم طارق جنګ تصویران یې موږ ته رالیږلي دي زما ملګری دی نو ما ته یې تصویران رالیږلي د تصویران پروډوسر صاحب لږ وښایي او د تصویرانو ښوولو چې کوم من مقصد د مینوالو د ماشومه د بار وتې د ماسک یې اچولي دي ګلوز یې اچولي دي دا ویډیو لږ وګورئ تاسو په دې ویډیو کې تاسو خپله نوټ کې ماشومه ده ګلوز یې اچولي دي ماسک یې اچولی دی او د خپل ځان خیال ساتي نو دغسې مینوالو چې هر چېرته تاسو ځئ ماسک اچوئ او ګلوز اچوئ دا ډېره ښه خبره ده دا وګورئ دا ښکلې ماشومه ده انم طارق جنګ او دا دی ملک طارق جنګ ناست پروګرام ګوري پروګرام خوښوي موسم سره ښه الحمدلله الحمدلله ګرمي خو زیاته نه ده نه نشته ګرمي چېرې ده ګرمي نارمل ده که نه نه لین شننه واوره وشوه لین کې خو لاکډاون هم دی درتلی هم نه شو نه نه خو دا خو یخه واوره نه وه که نه ګرمه وه ګرمه پرون نه بله ورځ تللی وم حتی ته حتی کې د حتی ډیم نه دی جی په دې کې څه کار روان دی نو اوبه چې کومه ده هغه یې راکولاو کړې وه لکه زمونږ په کلو کې اخوړ نه وي داسې اوبه رابهېده او یخه اوبه سړه دا خو
موته ولې ویل زه درغله وای غاف بولا کولا وا یاره ډیره ښایسته ویډیو مور کې کړې ده ان شاء الله هغه به در سره شیر کوم ارته شیر یې کا دا څه زوی ته چې څه میرا خبره وا بالکل بالکل نه په بل پروګرام کې به در سره شیر کوم ویډیو مو کړې ده یوټیوب دی لپاره خو پروګرام کې به ان شاء الله زه یو وړوکه غونډه کلیپ راوړم هغه به سره شیر کوم صحیح ده کنه رهګه تو ګل رهګه تو خندراز بھائی ها جی سب وای نه نن خو ماشاءالله ټاپک ډایرک دا چې میس په مزکه ویلې ګرځي او جی په مزکه کچېره دا تو پر ذکر کې جوړ دی کنه دا تصویر هو ها کدار نه جوړ شي په مزکه نه ګرځم مې وسکه بیا وسکه بیا دا څه ستار څنګه نه بیا په وګرځو بیا په وګرځي او درېګا تاسو کولای شئ رورا او تاسو کولای شئ لاک ډاون چې ختم شي بیا الین ته درځم بالکل جی په سروټه ته سلامه بالکل تاسو د پاره خو به سپیشل الین ته درځم خپل نمبر پروډوسر ته زما نمبر ونواله خپل نمبر هم ورکې او تاسو ته به سپیشل الین ته درځم ها خامخا ورته ها پروډوسر به میرا سره बिल्कुल जी जा रहे पक्का जा रहे तो से सेमरा मुकम्मल ग्रुप रोशी है मेरा दगा से मां पर रहता है मिस सारा लका रबता शास्ते लिए استاسو خو خندراز به تاسو خو زمانه مستاسو په هر یو پروګرام کې کال راځي بالکل پروګرام کې د استاسو چې کال راشي نو پروګرام سره نور خوندور شي जी هغه د رسول خیمانه ټلیفون وغلم وزیر بھائی او اول چې زره مې خپا ده کنه زره مې خپا ده ویاو ایک د پورا د خوش دل شهر یو شهر تویان چې ذریعہ خاصول شي ویا ورته ویا هغه رسول خیمانه چې کال وغلم وزیر بھائی او تورا وسترګې تورې زلفې ولونه کوي تورا وسترګې تورې زلفې ولونه کوي وجانا نزان ته پرزا د خلکو زړونه کوي وجانا نزان ته پرزا د خلکو زړونه کوي تورا وسترګې تورې زلفې ولونه کوي تورا وسترګې تورې زلفې ولونه کوي وجانا نزان ته پرزا د خلکو زړونه کوي اوکې ډیر الا خوند وکړو منم چې د ملګری زړه بم خوشحال شي وي ښا چې ارسل خنانه کال بالکل تکه چې خندراز خان د وسلام کوي باندې ځای خندراز خان استاسو ډایرکټ سلامونه ورسېدو ټول د سیمرا پروګرام ګوري چې کلینر کوي څه میسجونه کوي ټول ته مې د زړه د تل نه د وسلام ډیره مننه خندراز خان ډیره یو جهان مننه او صحیح د کیوټ ماشومې تصویران تاسو وګورئ او دا چې کم دی مونږ ته رالیږلي دي یاسر بای رالیږلي دي شارجې نه او یاسر بای ناستې پروګرام ډېره زیاته ستاینه کوي او یاسر بای دغه ښکلي ماشومان ماشاءالله ودرېږه دا تصویر چې کم لوډ شي دا ډېره کیوټ ماشومه ده ماشاءالله ډېر ښکلي تصویر ودرېږه تصویر چې لږ لوډ شي د تصویر بعض نیم ټایم کې لږ لوډینګ اخلي اوه کیوټ بیوټیفول ډېره ښکلې ماشومه ډېر ښکلي تصویران یاسر بای رالیږلي دي او یاسر بای وایي چې خورشید خان پروګرام ډېر زیات ښکلی دی او موږ ستاسو پروګرام ډېر په مینه باندې ګورو او چې څونه ملګري دي د ستاسو اټولو ته سلام وعلیکم السلام یاسر بای ستاسو یو جهان مننه چې تاسو پروګرام ګورئ پروګرام نه خوندونه اخلئ او پروګرام دونه زیاته ستاینه کوئ کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام خورشید بھائی څنګه جی بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی تاسو څنګه خیر طبیعت هم ښه دی روان زندگی ټیم ښه تیریږي الحمدلله بالکل ٹھیک ټھاک خیر خیریت جی تا پورا ټیم ته ډیولانو ته کیمرامین ته پروډوسر ته تاسو ټول ټیم ته دعا سلام سپیشل دعا سلام وعلیکم السلام ډیر په مینا ودو پیژندم ګلدر شاه کلیوال یم که خدای مې نه غلطی ایوه ته چې در سامان ته درځه او ته د سامان کې ما پروډ کوردم ما جانډې ته بزا ورشم کا در سامان ته نه څنګه دا خبره وزلی بیا وکي ما ته پروډوسر په وخت کې لګیاو الله دې خیر وکي یعنی ته یو کاس ته وی کنه زه به در سامان ته درځم ما زه به جانډې ته درځم کا خیر بس د در سامان ګوره جنډۍ ته راورسېدو مطلب دا چې در سامان ته راورسېدو
د دوابې نه چې څنګه را دخپله شو نو که خیر وي بس بیا را ورسېدو داسې نه چې جوهر غونډې ته په تېر شو غم مه کوه انشاءالله اوس به د ترسماندو ته خلک رسي ګوره اوس به ته ځانونه ټینګ کایو خورشید بھائی پروډوسر نمبر راکړه و بله ستا والا ما چې ته غلط لیکلی و که څه بیا بعد راتلو نه میلوي اوس لایف پروګرام ده که لایف پروګرام کې ته خپل نمبر وایې نو بیا به ورته ټلیفونونه زیات شي تا ته به نمبر پروډوسر دیر کی پروډوسر صاحب زما نمبر ورته لږ ورکړئ خبر د زما نمبر د پروډوسر ته به زه ورکړم بس ته به ما ته مطلب اوس به درته زه ډایرکټ د پروګرام نه څه فارغ شم که نه روټۍ خوړلو نه مخکې به انشاءالله سوال تا ته زه میسج وکړم ایوه بیا به د ومنه چې یاره کلیوال مې یم دا کلیوال ګوره ما ته څه څوک میسجونه کوي که نه څه څوک میسجونه کوي که نه الله څه کوشش پوره یې ما همدا وي چې زه ورته په ټایم باندې ځواب ورکړم هغه که په وټساپ وي که په فیسبوک وي که په انسټاګرام باندې وي که په یوټیوب په هر یوه ځای باندې وي خورشید بھائی دا ستا مینه د خلکو سره مطلب ګوره اوس دومره مطلب کوشش به هم کوو که نه خو نه میلاویږي نه دا د څه وجې نه میلاویږي تا ته لکه خلک ډېر لګیا دي یاره خلک ډېر زیات لګیا وي ماشاءالله ماشاءالله الله د ټولو که مطلب ټک سره میلاوېدا نو دې نه دا مطلب و چې تا ته مطلب تا سره مینه چا نه کوله دا خبره هم ده د تا کوم ټاپک یې ښه ده مونږ په ځمکې ولې ګرځو که څنګه په دا خو غریبانه ده ځکه په ځمکه ګرځو که نه کسې غریبانه که نه ځکه په ځمکې ګرځو دا که لږې پیسې وا که نه بیا به واکې ګرځېده بیا خو بیا په ګوډې کې ګرځېدو بلکل یا خو په جوس کې ګرځېدو بیا په ځمکه نه ګرځېدو که نه بیا خو په ځمکه نه ګرځېدو ګوره ته د پروګرام اخري کالر یې مدامه درې او بالکل صحیح جواب د وخیالو بالکل د صحیح جواب خیال او دینه مخکې ماشاءالله بل ملګري جواب صحیح خیال او سرونه زه لګیا خو مې لایږي نه مطلب د اول چې پروګرام شروع شو زه به لګیا یم ډېره مننه دی تو مینه ده ښه مینهوالو د پروګرام په لومبۍ برخه کې ما تاسو ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو ګوډ نیوز در کوم ګوډ نیوز چې کوم دی هغه دا دی چې اوس حالات چې کوم دی هغه بهتریږي لګیا دي اوس انشاءالله امید دا دی چې حالات په نور زیات ښه شي بس د یو شي خیال ساتئ چې یو بل نه لږ غوندې لرې ودرېږئ یو 2 میټره یو بل نه لږ غوندې لرې ودرېږئ ماسک اچوئ ګلوز اچوئ او دا سینیټایزر لاسونه بار وینځئ ولې چې دا کورونا چې کومه ده دا هسې نه ځي ده چې موږ ځان نه لرې نه کړو نو دوبۍ کې چې کوم دی فلایټونه اوس شروع شوي دي ډېرو ملکونو نه ټورسټ چې کوم دی هغه را روان دي او دې نه علاوه ډېر خلک چې کوم دی هغه په پاکستان کې دي یا په نورو ملکونو دي پاکستان فلایټونه غالبا نن سبا بند دي خو ډېر زر انشاءالله چې هغه فلایټونه به هم کولاو شي که تاسو چېرته په پاکستان کې وي یا په بل ملک کې وي یا دوبۍ نه پاکستان ته تلل غواړئ یا پاکستان نه دغه ځای ته راتلل غواړئ نو انشاءالله ډېر زر به د ستاسو په هفته کې انشاءالله په هفته 2 هفتو کې به دغه ګوډ نیوز هم تاسو ته میلاو شي نور مینهوالو پروګرام کې چې کوم سوال و د سوال جواب خو تاسو ته میلاو شو ما خو تاسو ته ویلو چې سوال جواب چې د سوال چې کم دی دا صرف دې دپاره دی چې تاسو په مخونو باندې خنداګانې خورې کړو ستاسو د ټینشن چې کم دی دا لاغوندې کم کړو نو دا خبره بالکل صحیح ده چې موږ په ځمکه باندې ځکه ګرځو ولې چې په موږ به هوا باندې هوا کې الوتې نشو جي نو ځان خیال ساتئ مینهوالو او پروګرام چې کم دی پروګرام امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي تصویران دي ستاسو میسجونه چې کم دي راغلي دي بخښنه غواړم که د چا تصویران ما په دې پروګرام کې شامل کړي نه وي نو دا میسجونه ډېر زیات دي زه ورته یوازې یم ټایم را سره کم دی کنې دا ټول میسجونه به موږ تاسو ته پړولو خو انیویز بیا به هم کوشش کوم چې ستاسو دغه میسجونه پر روان پروګرام کې وړاندې کړم مینهوالو د ځان خیال ساتئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله چې ژوند خیر وي یو نوی پروګرام سره یو نوی هفتې سره یو ځل به بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم سره د خپل ټول ټیم تر هغه وخته پورې وایند اپ ته مې پرېږده تر هغه وخته پورې د خپل ځان خیال ساتئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ ما سلامه الله حافظ الله نگهبان د لوی الله په امان او د اخرنۍ چې کوم کالر و زما کلیواله چې کوم و د دپاره دا خصوصي سندره ده دا وګورئ جي خوند ورنه والی